خلک پرېږده، ته او خلک ډېر سره توپیر لرئ. که ته سهار په جمع باندې لمونځ کې، که ته له خلکو سره ښه کې، صدقه ورکې، بالاخره عبادت کې او یو ښه انسان یې، ته پوهېږې که دا کارونه ته وکړې الله پاک سره ستا اړیکه ډېره پیاوړې کېږي. ته چې هر څه وغواړې الله پاک یې درکوي. ته کله کله ګیله کوې چې زه هر څه غواړم الله پاک یې نه راکوي، یا هر څه کوم الله پاک هغه څه چې زه غواړم نه یې راکوي. پوهېږې تر هغې اندازې چې ستا ایمان قوي په همدغه اندازه به ستا غږ الله پاک اوري. ستا لاسته راوړنې ستا د ایمان د قوت پورې تړلې دي. کله چې ته خپل ایمان قوي کې الله پاک به ستا غږ مستقیم اوري. کله به ګیلمن نشې ترې. همدومره چې هڅه کوي، همدومره چې ناهیله دومره انرژي دی، منفي انرژي دی په مثبت بدل کا او الله پاک سره په اړیکه باندې کار وکړه، پیاوړی کا، لمونځونه کوه، عبادت کوه، الله پاک چې څه غوښتي هغه کوه، یو ښه دیندار انسان شه. څومره چې د ایمان پیاوړی کېږي همدومره به په ژوند کې ستا لاسته راوړنې ډېرې، ورسره به ډېر خوشحاله او آرام ژوند لري او په هر څه کې به کامیابې. داسې یو انسان به شي چې لاس پورته کړي نه به ردېږي. السلام علیکم.